سوريما جيودي پکې بل او کې خو او دي ملګرو نن سره داسې یو حقیقت ویډیو شیر کوم یاره چې د ډېرې مودې راسې په سوشل میډیا باندې چلیږي او خلکو ته ترېنه یو مذاق جوړ کړو یو شعر په شرمونو باندې د خدای تعالی وشرمو خلک چې وایي د شرم باندې حد په شرم باندې وکړو زه هسې سورۍ یم یو سوری دې پکې بلو کې ښودي کي څومره سپکه خبره ده زموږ د پښتنو دپاره زموږ د دې پښتنې پیغلې دپاره پته نه شي د شعر د چا او غزل د چا ویلی چا دی ټول حقیقت سره په دې ویډیو کې شیر کوم خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې ملګرو زما د چینل ورسره سبسکرایب کړئ چینل ورسره لایک کړئ د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د سوات د سیمې سره تعلق لرونکې یو پښتنه پیغله یو پښتنه شاعره په نامه د نوره احساس خپل نوم یې څه دی ما ته هم پته نشته نو ملګرو نن د سره دا حقیقت شیر کوم چې یاره دې یو شعر ویلی یو غزل یې ویلی یو سوری دې پکې بلو کې ښودو کې دا ډېر زیات وایرل شوی او ډېرو خلکو په ټیک ټاک کې پې مو کړو خو په ټیک ټاک کې ته زه هسې په زړه سوری یمه زه هسې په زړه سوری یمه مؤنث مذکر کې به فرق کول غواړي نو نن د سره دا ټول حقیقت شیر کوم خو کتونکو کوشش دا وکړئ ویډیو چې تر اخره پورې لازمي وګورئ چې یاره دا شعرونه دي د چا ویلي د چا دي او بیا ته د خلکو دا مذاق ولې جوړ کړو نو نن به په اصلاحي ویډیو باندې موږ خبره کوو انشاءالله نو کوشش وکړو چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ راځو د غزل دا غزل واورئ بیا د سره زه خبرې شریک کوم کتونکو دا غزل مو اورېدو د نوره احساس په اواز کې تاسو واورېدو نو دا د غزل ویلی دی د ابصرالملک افغان سره په پېښور کې وغیره هر ځای دا غزل ډېر زیات وایرل شو ډېرو ملګرو د دې نه هغه کټینګ وکړو چې یو سوری دی پکې بلو کې زه هسې سوری یمه نو زه هسې په زړه سوری یم هغه ته د کتونکو لکه د ډېرو کسانو چې کټ کو د پیج دپاره وغیره کسان راته معلوم دي څوک منشن کول نه غواړو نو یو خو دوی دا غلطي وکړه چې یاره تاسو ته کوم چې دا مین خبر پکې وه چې زه هسې په زړه سوری یم یا زه هسې په زړه سوری یم تاسو دې دا کټ کو خو تاسو دا غلطي وکړه ټولو ته وایم چا چې پکې کټینګ کړی ده ټولو ته یم چې یاره غلطي م کړله ځکه دا لفظ داسې بد غوندې بیا ښکاري چې زه هسې سوری یم مطلب ته بیا زموږ د پښتانه تاسو ته پته ده چې یاره په نیګیټیو کې اخلي ټیک ده نو ملګرو دا غزل د چا دی لازم چې هغه شاعر واورو چې دا غزل د چا دی بیا ویډیو لرو ویډیو کټ کوئ ما کوشش وکړئ چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو زه په ټول حقیقت پوه کړم چې روان څه دي او دا موږ څه کوو نو دا غزل چې د چا دی هغه شاعر را سره واورئ بیا ویډیو لرو احساس غزل به ورته ووایم زه منیر غزل به ورته ووایم زه احساس غزل به ورته ووایم ماته دې متل وکړي خو ودیږي تا ته دې کتل وکړي خو ودیږي او ما ته دې کنځل وکړي خو ودیږي تا ته دې کتل وکړي خو ودیږي ما ته دې کنځل وکړي خو ودیږي هسې هم په زړه سوری یم یو دې پکې بلو کي خو ودیږي او خپلې خورې زلفې دې راټولې کي جوخ دې پکې ولو کي خو ودیږي ری زلفې دې راټولې کي جوخ دې پکې ول وکړي خو ودیږي ملګرو دا شاعر مو اورېدو چې دا غزل د دې شاعر دی دا غزل د دې شاعر دی د ده نوم منیر نوم دی زما په خیال او د شنګلې دی که داسې څه سره تعلق لري وغیره زه یې داسې کنفرم نه دی چې یاره د کوم ځای سره دی راته ښکاري د شنګلې دی راته ښکاري اوس په ډېر ملګري وي چې دا دې دروغ وي ملګرو دا غزل راواغست نور احساس په خپل نوم باندې او پټې کو زه به دا وایم چې پټې کو ټیک شو نو اوس په ډېر ملګري وي چې تا سره څه ثبوت دی ثبوت یې دغه دی چې یاره غزل د دغه شاعر دی دا د دې ثبوت دی زه ستاسو سره د دې بل یو ثبوت شیر کوم په لاول کې اصغر شي ما بس چې کوم دی آینه د کلتور والا چې راغلی او دې نه چې یو ریکارډینګ کوو د اسماء اخلاص غزل او دې په نوم خپل ور واچو نو راځئ هغه دواړه وګورئ چې دا د چا دي بیا ویډیو له راځو هغه درنوالی خو په تا کې نشته اخلاص چې زړه دې ناصبرو منو په دې مې وژنې هغه عزت هغه درنوالی خو په تا کې نشته نوره چې زړه د نصبرو منو په دې مې وجنې احساس غزل به ورته ووایم زه منیر غزل به ورته ووایم زه احساس غزل به ورته ووایم ماته دې متل وکړي خو ودیږي ما ته دې متل وکړي د شعرونو تاسو وکړو د اسماء اخلاص نو په هر حال دې نور احساس ته زما صرف دا میسج دی دا میسج صرف یو میسج به ورته ورکوم چې مهرباني وکړه شعرونه هسې مو نو نوم پیدا کول ډېر زیات ګران کار دی بیا په سوشل میډیا باندې او بیا د پښتنې پیغلې دپاره نوم پیدا کول لکه اسماء اخلاص په موږ وایو وغیره ډېرې داسې دي
دا ډېر زیات ګران کار دی په سوشل میډیا باندې بیا د پښتنو په معاشره کې نو تا ته صرف زما دا پیغام دی چې یاره مهرباني وکړه خپل غزل لیکه خپل شعرونه لیکه ساروی خو نه یې چې غوجل کې اوسې آس نه اخلاص څوک دې خوشحاله نه کړل د غم هوا یې چاپېرچل کې اوسې د غم هوا یې چاپېرچل کې اوسې علم حاصل کړه چې د ژوند روښان شي ساروی خو نه یې چې غوجل کې اوسې نوره د غم هوا یې چاپېرچل کې اوسې آس نه اخلاص څوک دې خوشحاله نه کړل د غم هوا یې د غم هوا یې چاپېرچل کې نو ملګرو ویډیوګانو تاسو وکتې د اسماء اخلاص هم وکته چې د هغې شعرونه مو ویلي دي د منیر چې کوم دی د ده شعرونه هم ویلي دي یاره د دې شنګلې والا دی که څه وغیره دغه دی ملګرو د دې چې کوم بیا استاد و ریاض احمد حیران چې ورته کوم وایي هغه د دې بل هلک سره چې کوم د دې څه وخت کې غویمه راغلې وه نو هغه درسره هم شعر کومه چې ریاض احمد حیران د دې په حواله باندې څه وایي نو دا شارټ کلیپس دی دا وګورئ بیا پرې خبرې یو څوک بیا به ویډیو اینډ ته رسي دا خو ماشومه ده دویمه خبره دا چې د هغې انیشل سټیج دی خو نوره دا حقیقت دی چې هغې غلطي کړې ده پوه شاعر له داسې کول نه یې پکار نو زه چې کله دې خبرو نه خبر شوم ما ته پته ولګېده چې نوره باندې دا بلیم لګي نو زما خو بې سره یقین نه راتلو نو ما ول د اسماء اخلاص سره خبرې وکړې نو بیا نوره ته ما وویل هغې د اسماء اخلاص نه په ټایم معافي مو غوښته مې دغه ته ډېره زیاته غلطي کړله مې زما خو دا یقین هم نه راتلو بیا چې دا کم غزل چې ډېر زیات چلیږي چې دا یو دی پکې بل وکړي خو ودې نو دا دې غزل چې کوم دی نو دا زموږ ملګری فرات عباس صاحب دی هغو داسې پوسټ کړی ما وکتو ما ورته پې کمنټس هم وکړل ما نوره داسې جنۍ نه ده داسې نه شي کولی بهرحال ما هغه ډېرې زیاتې خبرې مو واړولې بیا ماته یو بل کس زما یو ډېر خاص ملګری و هغه بیا ماته رینګ وکړو چې دا غزل د دې هلک نه موږ اورېدلی دی او دا د نور احساس صاحبې نه دی دا د منیر دی د هغې نه پس چې دی نو بیا زه ډېر زیات خفه هم شوم نو زما او د نوره د هغې نه په دې خوا بیا موږ لارې جدا کړې نو ملګرو تاسو د دې ریاض احمد حیران د خبرې مو اورېدې دا د دې استاذ و د دې نور احساس استاذ و څه وخت لپاره نو دی وایي چې یاره کله ماته پته ولګېده چې یاره کله پردي شعرونه پټول وغیره وغیره نو وی ماتې لارې جدا کړې نو دم ښه وکړو بهرحال نو ملګرو د ویډیو مقصد دا دی یاره د ویډیو مقصد مطلب دا دی چې هغه شاعر چې کوم پردي شعرونه پټوي او په هغه پردو شعرونو باندې ځان لپاره شهرت حاصلولو کوشش کوي چې یاره زه حاصل کړم څه یو نوم پیدا کړم نو هغه ډېر ناکامه کس وي ځکه چې یو شاعر په خپل غزل په شعر باندې شپرونکي وخت ضایع کوي ولیکي دا تنقید ته کیدي زه شاعر یم خو زه شاعرانو محفل ته زیات یم بله خبره ده چې شاعران مې ډېر زیات خوښي خو هغه شاعران هم نه چې یاره جانان باران جهان ودان وران په دغه ردیب کاپیه کې ایښودي او د دغې نه وځي نه هغه شاعر سره زما نه لګي کوم چې فلسفي شاعر وي کوم چې د قام غم جړی هغه شاعر زما خوښ وي نو نور احساس ته به صرف دا ووایو چې یاره مهرباني وکړه چې د شهرت غواړې یو نوم غواړې د خپلو شعرونو باندې ځان دپاره پیدا کړه او دغې ټولو پښتنو ته وایم دغه ټولو ملګرو ته وایم چې ملګرو ټول هر څه چې م کېږي نو دا زموږ د سوات پښتنه پیغله ده نو مهرباني وکړئ یاره دا قصه د دې دا نوره غوڅه کړئ نوره ختمه کړئ چې یار یو سوری دې پکې بل وکړي په ټیک ټاک کې هم دا ټیک ټاک ته هم راغو دا خبره نو ډېره سپکه شان خبره ده چې یاره لکه یو زه سوری یم او یو سوری دې پکې بل وکړي نو ډېره نامناسبه شان خبره ده ډېره نامناسبه شان خبره ده یاره چې لکه دا زموږ د سوات د سیمې یو پښتنې پیغلې سره داسې کېږي نو ما ته ښه نه ښکاري چې یاره دا د دې سره داسې کېږي او دې ته مې دا میسج دی چې مهرباني وکړه آینده دپاره داسې غلطیانې مه کوه چې یاره ته د بل چا غزل وایې ځکه چې ته د چا غزل وایې هغه ته وررسي چې یاره زما غزل چا ویلی دی نو هغه هم چې راپاسي سوشل میډیا د هر چا ته خبر رسي د سوشل میډیا په حساب باندې یو بل ته خبر رسي ټلیفون هم لکه د لاول به ټلیفون باندې خبر کو یا فلانکې کار وشو نن سبا بس د ویډیو دوران دی د ویډیو په تور باندې به یو بل خبرې نو زه تا ته وایم که چېرته ته پردی شعر وې پردی څه وې نو مهرباني وکړه یو خپل نوم په دې کې اخیستل نه وي پکار بېسیتې د اصلاح وې نو نوم اخیستل پکې د هغه شاعر بیا پکار وي چې یاره هغه شاعر ته خبره ورسي نو زما په دې ویډیو باندې به یقینا چې ټول پښتانه پوه شي چې یاره د دې ویډیو مقصد دا و دې ته میسج دا و چې یاره ته پردي شعرونه مه وایه بل د مین د ټیک ټاک د کومې ویډیو دا خبره چې د دې مقصد دا و چې یاره مهرباني وکړئ دا قصه نوره ختمه کړئ دا د دې نور هم بې عزتي ده نو دا به ستاسو ډېره زیاته مننې